حضرت یوسف علیه السلام د کوی نه راووته او بیا چې هغه کم مالک ابن الدعبر هغه د کوی نه راووښکه اوبو والا او برقه ورسره یې وه او ډېره خوشحالي یې پرې وکړه چې خدای پاک موږ له یو ډېر ښکلی هلک راکه روان یې که بیا یې پرې وروڼه خبر شو او وروڼو پکې سرعبت نو چې یاره دې موږ دغه کو خو ځان یې تخلاصو نو په یو څو معمولي او بیکاره پیسو باندې یوسف علیه السلام په هغوی باندې خرڅ کړه چې 100 درهم شل او ورته یې دې بوځې هغوی روان که چې کله د مصر د شام د حدودو نه ووتل او د مصر حدودو ته ورلنډ شو نو دوی ته بیا واپس شو چېرته واپس رانشي پلار ته بیا ټولل وي بس هغوی لاړل مصر ته ورسېدل چې مصر ته ورسېدل نو د مصر په ښار کې یو واویلا شوه چې یو ډېر ښکلی هلک یې راوستی دی د شام نه او غلام د خرڅی نو د مصر بازار پې ولګېده او منډه یې ولګېده پخوا دا و دا غلامان به خرڅېدله په دې منډو کې څنګه چې دا څاروي خرڅېږي زموږ په شریعت کې د اصیل انسان خرڅول دا سخت جرم دی او سخته ګناه ده سخته ګناه او دا زموږ بعضې خلک کوي ځکه یې ویم اصیل انسان خرڅوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله وی حدیث قدسیه نه خصمهم یوم القیامه الله وی زه به جګړه کوم د قیامت په ورځ 3 کسانو سره نو چې الله جګړه کوي خلاصوي به همته څوک الله وی زه به ورسره جګړه کوم یعنی الله ته څه انسان څه شی دی خو دا الفاظ څومره سخت رسول الله مبارک استعمال کړي دي نو هغې کې یو دا دی چې سړی اصیل انسان خرڅوي اصیل انسان نو زمونږ بعضې خلک لوڼه خرڅوي دا سخته ګناه ده اوس دا زمونږ ورې دې پښتنو کې هم دا شی راغلی دی په دې پنجابیانو باندې دا لوڼه خرڅوي دا سخته ګناه ده خطرناکه نو هغې وخت کې به دا انسانان خرڅېدل نو منډې په یوسف علیه السلام باندې ولې بولي پې شروع شوه نو چې بولي پې شروع شوه نو دې سړي ته پته لګېده چې دا د وړو پیسو والا انسان نه دی نو ډېرې پیسې یې ووې نو چې یو کس ډېرې ووې نو هغه د پاسه بل ډېرې ووې وایي زه به یې په دې والم نو د هغه د پاسه بل ډېرې وویلې وایي زه به یې په دې والم او دا بولي لګېده اوچتېده حتی تر دې پورې په روایاتو کې راځي چې خبر لکونو درهمو ته ورسېده هغه پېښ شو چې د دې انسان قیمت ډېر لوی دی نو نه یې ورکاو نو دې کې یو سړي پې بولي وکړه وایي راوایلې او زه بیا 100 سره وتالم دغه بولي کېږي چې دې کې د مصر د باچا د ریان ابن ولید یا ریان ابن اسید دا د مصر باچا و د ده یو وزیرو او وزیر خزانه وزیر خزانه د خزانې وزیر مالیاتو د هغه نومو یو روایت کې قطفیر راغلی دی او بل کې اطفیر راغلی دی او دقه عزیز مصر چې د قرآن شریف په متعددو آیاتونو کې به د دې عزیز مصر دا لفظ دا نوم راځي دقه قطفیر چرته په سیل سپاټه راوتی چې وی قتل بازار کې یو الغو دی څه چل دی وی چې دا یو غلام باندې بولی ده نو په غلامانو خو هر وختي بولی ده دومره دنیا څنګه راغلی ده وی دا عام غلام نه دی دا تراشه ووینه نو بیا به راته پته ولګي چې راغې وی قتل نو بس د هغه نظر چې پرې ولګېد د هغه د دې نظر متعلق برته شکیله ماشي مونږ ټول د هغه د نظر متعلق برته یو خبره رستو کومه چې د هغه کم نظر او کم قیاس یو هرته رستو ویم چې هغه داسې وکتل وی هغه وی دا خو واقعي غلام دی وی اخري بولي پې څومره شوې ده وی اخري بولي پې دا ده چې یو سړي 100 سره تللی وي 100 سره تلمه چې څومره سره دیو د هغه عمره مطابق به 100 ورته هغه وی داسې چل دی
چې دی په سرو زرو تلي، زه یې ورسره په سرو زرو هم تلم، په سپینو زرو هم تلم، او چې د ده مطابق څومره مشک دي هغه هم تړم، او چې څومره ریخم دي هغه هم ورسره کوم. بس په دقې باندې بیا څوک مخکې لا نلل. نو یوسف علیه السلام دقې عزیز مصر د سرو زرو، د ریخمو، د مشکو او د چاندې سره یې وتلو او په دقې باندې یې واخیسته. دا خو خیر تفصیلي روایاتو کې دا خبرې راغلې چې واخیسته نو کور ته یې راوسته. چې کور ته یې راوسته د ده یو بیبي وه چې د هغې نوم و راعیل، راعیل یې خپل نوم او لقب یې زلیخه و. زلیخه معنا تکه سره سپینه، په دقه د هغوی په هغې الفاظو کې هغې عبرانۍ کې ورته وایي سره سپینه، لکه څنګه چې د نبي علیه السلام یو تره و د هغه خپل نوم عبدالعزا و، خو د مخ نه تک سور سپینو. نو لهب په عربی کې لمبې ته وایي، لمبې ته د اور دا لمبه سي کله سپینه وي او کله سره وي، ښایسته مزېداره. نو دا مخ د ابیلهب د هغه د دې تره داسې و لکه د لمبې نوم یې ابیلهب و، د لمبو پلار، ښایسته و، عجیب ښایسته و ډېر زیات. نو دا زلیخه تکه سره سپینه وه، ښایسته. نو زلیخه به یې ورته وي او د عزیز مصر ورسره ډېر مینه او محبت هم و. چې کور ته یې وله راوسته وي غلام مې راله راوسته. نو دا اوس دلته ستاسو په سبق کې دي. غلام مې راله راوسته، څه چل به کوې؟ وامې غېشته. وی عزیز مصر چې یو غلام مې راله واغېشته، خو داسې چل به وکړي خپلې ښځې ته وایي چې ډېر عزت به یې کوې، ډېر احترام به یې کوې او خشته و اعلی ځای وله ورکړه. دا غلام په نوم خو غلام دی په ظاهره، خو په حقیقت کې غلام نه دی، ډېر لوی سړی دی، ډېر لوی سړی دی. دی به موږ له ډېره فایده راکړي او دی لا ولد او میراتو. نو یې داسې چل به وکړو، یا خو به ډېره پیدا راکړو یا به یې په زوی باندې ونیسو که نه، زوی به وي، ځکه دی به ډېره موږ له لویه فایده راکړي. عبدالله ابن مسعود ډېر لوی زموږ د دې دین صحابي د رسول الله مبارک تیر شوی دی او ډېر لوی علم الله عبدالله ابن مسعود له ورکړو. او د خدای شان ته ګوره، د الله څه عجیبه شان دی. د اونې نه ډېر زیات ماندرې و، اونې نه ډېر داسې دومره زراعت دومره کونډې وې، د اونې نه ماندرې و. یو ځل صحابه سړی و، د هغه صحابه ورسره د مینې او د محبت هغه ګپ لګو، دا نه چې ټوقې به یې پورې کولې. یو ځل سرانګه چا را داسې را ځوړنده کړه، دی ورپسې وخت چې هغوی هغه سرانګه پرېښوده، یې ورسره اوچت بره لاړه. نو رسول الله مبارک ورته وی د عبدالله ابن مسعود دې ظاهري وجود ته مه ګورئ. دا حدیث و الفاظ دي، تیموره داسې دي، د ده ظاهري وجود ته مه ګورئ. قسم دې کو دې د قیامت په ورځ دا میزان په تله کې واچو نو د احد غرب هم په ده باندې کم وي. دا دومره لوی د الله علم او لوی شان او لوی مقام. نو عبدالله ابن مسعود وی یره په دې ټوله دنیا کې زما په نظر کې او زما په سوچ کې 3 کسان په تمام دنیا کې ډیر قیاس شناس خلک تیر شوي دي چې د هغوی هغه نظر په چا لګېدلی دی که نه، د واقع چې هغه سړی د هغې څیز لیک و. 3 کسان وي تیر شوي، 3 کسان چې د هغوی ډېر هوښیار و، د هغوی فیصله زبردسته فیصله و، دقې فیصلې د پاسه د قیامت د ورځې پورې به بله فیصله ونه شي. 3 کسان. عبدالله ابن مسعود یو دا عزیز مصر قطمیر، دا قطفیر دی، دی ډېر لوی قیاس سناس و. ده چې د یوسف علیه السلام مخ ته وکتل که نه، نو یاره دا ډېر د فیدې او ډېر زبردست انسان دی، ډېره لویه فایده به موږ له دې راکړي او حقیقت ته وروسته به بیا تاسو ته پته ولګي. ډېرې لویې فایدې وله ورکړي دي او ډېر لوی مقام ته یې رسولی دی. او بعض علما وایي چې بیا پې ده ایمان هم راوړی، ده څه کې
چې د ټول مصر کم بادشاه ریان ابن ولید یا ریان ابن حسین دواړه نومونه راغلي هغه هم پې ایمان راوړی دی او مسلمان شوی دی او ټوله بادشاهي یې بیا یوسف علیه السلام ته پرېښوده نو ده په ایمان هم راوړی دی نو یو دا یو دی ډېر قیاس دویم نمبر عبدالله ابن مسعود وی چې د سترګو هغه نظر چې لګېدلی دی او قیاس شناسي کړې ده که نه نو هغه د شعیب علیه السلام یو لور وه او د حضرت موسی علیه السلام بیا وروستو بیبي جوړه شوې ده او په شلمه سپاره کې به انشاءالله د هغې هغه واقعه راځي چې نوم یې صفورا و او کله دوی دقې کویله راغلي دي قرآن شریف کې واقعه ده اوس هغه واقعه راته بیانوم نه وخت به ډېر زیات ولګي هغه ډېره ناشنا واقعه ده انشاءالله را روانه ده زبردسته خشته نو هغه موسی علیه السلام خو ستړی د مصر نه 10 ورځې مزل کړو نو چې راغی په کوی باندې هلته یو سور یو هغې ته کېناسته بیا په هغوی کوی باندې برقه وغیره هغه تاسو ټوله اورېدلې ده بیا دی موسی علیه السلام دی جینکو ته وی وقال خطبکما قال ما خطبکما قال لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر وی تاسو دا اوبه ولې نه کوئ دا دوه جینکۍ وې ماشومانې وې دقه وخت کې وی تاسو دا ګډې یاره وی داسې چل دی چې قالتا لا نسقي موږ نشو کولی دا برقه به څوک راوباسي نو تاسو څه چل کوئ حتی یصدر الرعاء چې دا ټول ګډبانه لاړ شي او د دوی نه په خټو کې کمې اوبه پاتې شي موږ په هغې باندې دا خپلې ګډې بوزۍ وکړو ولې وي ستاسو څوک سړی نشته وی ابونا شیخ کبیر پلار هم دی خو هغه ډېر بوډا دی او په سترګو ړوند دی په سترګو نابینا دی شعیب علیه السلام وی ښه بس دی لګیا شو او قسم دی په روایاتو کې راځي تاسو ته به انشاءالله راشي چې کومه برقه به 100 کسانو راوښکله موسی علیه السلام په ځان له باندې راوښکله او هغه ګډې ولې زبردستې اوبه کړې ډکې دی ګیډو یې شلپار کو د هغې ګډو او چې روانې شوې چې لاړه حضرت شعیب علیه السلام لوڼو ته وایي څنګه نن په وخت راغلې او نن خو د دې ګوډو د ګیډو نه د شلپار هوا دا ګډې وی بابا ناشنا واقعه وشوي څه چل وی دقه شان یو مسافر او زبردست طاقت الله ورکړو هغه وی څه شو مسافر وی پاتې شوی دی هلته دی هله وی لاړه شو پسې نو دا صفورا ورپسې راله چې دا صفورا ورپسې راله او دی روان شو نو موسی علیه السلام ورته وی ما پسې راځه موسی علیه السلام ته نو چې دا روانه وه موسی خو موسی و که نه یار علیه السلام د هغې باندې نظر لګېد ورته وی ته ما نه رستو ځه ای جینې او ما ته د شانه لار ښایه ډایرکشن ښایه نو بس دی مخکې شو هغه پس یو کور ته یې راوسته چې کور ته یې راوسته خیر واقعه خو مړه اوږده ده صبره ته دا کوم خو ټوله قصې شعیب علیه السلام ته وکړه هغه ورته هېڅ پروا مه ساته خو دقلته دی جینې خپل بابا ته یو خبره وکړه یا ابت استاجره ان خیر من استاجرت القوي بابا وی ته به دې ګډو دغه نیسي که نه مزدوره بابا دا مزدور ډېر زبردست دی ان خیر من استاجرت د ده نه بهترین مزدور زما په سترګو کې نشته وی ولې بچي وی ان خیر من استاجرت القوي الامین دو صفتې دي دو صفته او دا د یو ښه مزدور دپاره دا دو صفته یو خو قوي زبردست کار کوي چې تا ته ټوله ورځ په دیوال ناست یو دغه کوي او تا کار له راوستي په هغه به ته څه وکړي نو یو خو دا دی چې کار ډېر زبردست کوي طاقت یې دی او بل دا دی امین امانتدار دی امانتدار دی ډېر زما نظر دا کړی او حقیقت امق شانو نو د هغې نظر د وجې حضرت شعیب علیه السلام ورته وایي بچې ته ما سره کار کوه او که 8 کاله دې را سره کار وکړو دا خپله لور به راته واده کړم او که 10 کاله دې وکړو دا به ته موږ سره ډېر خیر وکړې 10 کاله یې ورسره مزدوري وکړه او په 10م کال یې ورته دقه جینۍ په نکاح کړه او د حضرت موسی علیه السلام بیبي جوړه شوه نو زبردست نظر د هغې و قیاس شناس و هغه او دریم نمبر چې زبردست نظر او کتلی نو هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کله چې هغه وفات کیږي او د وفات ټیم یې راغی
نو په صحابو باندې نظر واچو. نو چې په صحابو یې نظر واچو نو په ټولو صحابو کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د خلافت دغه وکړ، اعلان وکړ. یاره ما ته په دې ټولو صحابو کې د ده نه بهترین صحابي ونیسه، دی به اسلام له ډېره لویه ترقي ورکړي. او داغه په دور حکومت کې د ابوبکر صدیق دقه قیاس شناسی داسې ثابته شوه چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حکومت شروع کو نو 15 لکه مربع میلو باندې د مسلمانانو حکومت جوړ شو. او کله چې عمر د دنیا نه روانېده نو په 22.5 لاک مربع میلو باندې دا حکومت جوړ شو چې 27 ملکونه ته جوړېدل. او که موږ د پاکستان اسې ملک والو که نه نو د حضرت عمر حکومت په هغې وخت کې دومره حکومت جوړ شو چې 10 پاکستان یو ځای کې نو د عمر حکومت پتې جوړ شي او زبردسته طریقې وکړه. نو هغه ډېر قیاس شناس و زبردست. نو دا 3 کسان نو چې دوی وی بیبي دا به موږ له ډېره لویه فایده راکړي او دا سره به موږ په خپل بچي باندې او یا به موږ له ډېره لویه فایده راکړي. نو دا دغه کا الله رب العالمین بیا حضرت یوسف علیه السلام ته وایي چې څنګه ته موږ د کوی نه راوویستی، د رونو د ظلم نه خلاص کړې. نو الله بیا څه د نعمتونو بیان کړي دغه راته بیا دخل ته وقال الذي وقال او ويا چاوي الذي اغا کس اشتراه چې وای غشته دا یوسف علیه السلام چې عزیز مصر دی من مصر د خار کې لمرأته نسیوی خپلی بیبی ته وی اکرمی مثواه، اکرمی او خدا د ډیر عزتو کا یعنی قدرو کا، مثواه او بل ولا بهترین زی ورکا، اکرمی مثواه بهترین زی ولا ورکا، بهترین ټکانه ولا ورکا، د شهزادګانو اسی زندگی ولا ورکا. د غلامه نه ګوري مونږ خو غلام اخیستی دی خو ګوره د شهزادګانو هسې زندګي وله ورکه. ولې بیبي ورته وي ولې څه چل دی؟ وی عسا قریبه ده کیدی شي چې ان ینفعنا دی موږ له ډېره لویه فایده راکړي، ډېر لوی نفع راله راکړي، او نتخذه ولدا او یو نیسو موږ په بچي باندې، زموږ خو اولاد نشته، په بچي باندې به ونیسو. وکذالک دق رنگی څنګه چې منګه د کوی نه راوویسته، څنګه چې منګه د رونو د ظلم نه خلاص که، څنګه چې موږ وله لوی عزت ورکه. مکنا لیوسف ځای ورکه منګه، ټکانه ورکړه منګه لیوسف یوسف علیه السلام ته فی الارض د دې مصر په دې ځمکه باندې کل ابتکانم ولا ورکړه. د الله نعمت الله بیانوي دقه شان مې ولا ورکړه. او بل نعمت مې ورسره څوکه ګورې ما ته وګوره، دې خوا تکلیفونه تېري، دې خوا انعامات هم میلاویږي که نه یار، اخوا تکلیفونه دې خوا انعامات، ما تا ته دا دغه دی تکلیفونه به وي، الله به راله راحتونه هم درکوي، داسې یوازې ټول عمر به تکلیف نه وي. ولنعلمه او موږ تعلیم ورکه، منگا زدکل ورکا من تأویل الاحادیث، من تأویل الاحادیث حقیقت دا خبروا یا دا خوبونو تعبیر، حقیقت دا خبرم او یا دا خوب یعنی دا خبروا بیا اگا آخری خبروا طول بناسو چا با یو قسم مشورہ علیکا بیا آخری خبر با دا یوسف علیہ السلام. نو موږ ولا د خبر او د حقیقت او د انجام هغه ملکه ولا ورکړه، او یا د تعبیر د خوبونو او د دقیق خوبونو تعبیر ګورې دی مقام ته برسولی دی. دو ځایونو کې دغه راله را روان دي، یو ځل په جیل کې خوبي ویني، انشاءالله د سبا بله ورځ درسونو کې به راشي. دوه جیلیان خوب د سره په جیل کې کسانو ملازمینو او دی به اوس جیل ته ځي، سبا به دغه کېږي بله ورځ درس کې جیل ته به، نو په جیل کې یو دو کسانو خوب لیدلو، نو هغه خوب دی دا دقې جیل نه رایستی دی، هغې خوب
اگر چې لږ شان وخت پکې دغه نه هېر شوه خبره خو بارغیب باچا بیا خوب ولیده نو دوی ورته وایي چې د خوبو تعبیرونو کس خو تا په جیل کې اچولی دی نو د جیل نه د دې خوب د تعبیر د برکته راووته او بیا د وخت باچا خوب ویني یا د وخت باچا چې کوم ریان ابن ولید دی یا ریان ابن اسید دی خوب ویني چې دغه دی یا څه دي غواګانې دي شاباز غواګانې دي څه سربي دي څه داسې څه داسې دی ورته یې زه راته وایم ته یې تعبیر چې خشته مزیدار تعبیر یې وله ورکړو د هغه ورسره مینه پیدا شوه د بې سر په تخت باندې کښېنه نو نعمت دا دی که نه واما ولن دویم نعمت دا ورکړه چې ولنعلمه موږ تعلیم ورکړو زده کړه ورکړه من تأویل الاحادیث حقیقت د خبرو یا د خوبونو تعبیر دا زمونږ اوس دلته دا تاسو چې درس ته ناست یې که نه نو پیدا و نتیجه به اوس ګوره الله خو ګورې زمونږ قدم په قدم زمونږ استاد د هدایت لارې لټوي نو دلته استاده او مال دغه راکوي چې تعلیم راکړي چې دومره واقعه بیانو چې ستا پکې څه دي او ته پکې څه کې او ستا دپاره څه اوس وایي والله غالب علی امره والله الله تعالی غالب اوچتوي غالب وي علی امري په خپل کار باندې الله به غالب وي په خپل کار باندې دا د هغه صفت دی ته به یو څه کې کوي وي به بل څه ته به یو څه کې او کیږي به بل څه لکه څنګه یوسف علیه السلام یعقوب علیه السلام ورته وایي خوب مه بیانوه خوب مه بیانوه هغه بیان که خبره هغه به کیږي چې کوم څوک غواړي الله غواړي والله غالب علی امري خبره به د الله وي الله چې څه کول غواړي هغه به کیږي دا ستا ګوره ورته خوب مه یا بیانو تقدیر الهي ده چې خوب بیان که ښه روڼه قتلوي او کوی ته غورځوي او روکوي الله وایي تاسو یې روکوئ او قتلوئ زه به د دې کوی نه راوباسم او د مصر په تخت باندې به کړم والله غالب علی امري تقدیر او فیصله به د الله اوچته وي ښه دلته یا اوس بله ورځ راشي چې یوسف علیه السلام هغې ملګرو ته خوب بیانوي بیا ورته وایي وی زما دا خبره لږه دغه ته ورسوي چې یو قیدي مچولی دي 2 کاله وشو او دقه شان په قید کې پروت دی نو زما دا خبره نو انسانیهو شیطان نه 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 دقیق هغه انسان د هغوی نه خبره ایره شوه اوس یا یوسف علیه السلام یو څه کوي الله وایي نه زه به درنه ایرومه خبره به ایروم ته به 2 کاله جیل کې تېرې نو خبره به څه وي زما د خبرې مقصد دی چې غالب به د چا کار وي الله بس دقه د یاد ساته د چا پرواګانې مه ساته ته به یو څه کوې بل څه کوې تقدیر الهي تقدیر ده ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلکو لا يعلمون نه پیږي هغوی لګیا یې خپلو قیاسیانو خپلو دغه پسې شوي نه الله وایي چې زه څه کوم هغه به کېږي ولما بلغ او هر کله چې ورسېده اشده قوت خپل ته نو علما وایي یا دا 33 سالو او یا علما وایي نه چې دا اوس وله الله پیغمبري ورکوي نو پیغمبري الله رب العالمین په څومره عمر کې ورکوي 40 سال نو علما وایي دا 40 سال ته ورسېده ولما وها کله چې بلغ ورسېده شده قوت خپل ته نو آتیناه من ورکه هود یوسف علیه السلام ته حکمنا و علمنا فیصلو بهترین و علمنا و علم او یاد دې نه مراد څه شی دی نبوت دی حکما و علما حکمنا هوښیار خبرې و علمنا و علما چې مراد تېنه نبوت دی نبوت هم وله ورکه او دغه 40 کال د 40 کالو نه پس 40 کاله دا دومره هر څه چې وشو دا خو تکلیفونه وکذلک نجزي المحسنین او همدقه رنګې موږ جزا ورکو نو دلته خو د محسن معنا ده نیکوکار خو زموږ د علما وایي دلته به د محسن معنا نیکوکار نه لې بلکې دلته دا وکذلک نجزي المحسنین دقه شان موږ جزا ورکو صابرینو ته څوک چې صبر کوي یوسف علیه السلام باندې ډېر تکلیفونه یا ډېر زیات تکلیفونه دي د 12 کالو عمر کې راغلي روړه او هغه کوم حالات چې ورسره بله ورځ وکړل تاسو ته پته لګي
بیا کوی ته غورځېږي، بیا د کوی نه روځي او بیا د مصر بازار کې پې زم چې هغه وخت کې به د هغه پړه باندې څه تېرېدل چې ګورې خرڅېږم لګیا یم او بیا راځي او صبر وکړه، سبا کم امتحان دی، سباني درس کې انشاءالله جندو هغې کې کم امتحان، هغه امتحان، بیا د هغې نه پس بل امتحان، نو بیا بل امتحان، نو بیا بل امتحان. هر امتحان کې الله کامیاب کو. څه چلې کو؟ صبر یې کو. موتا تم دا دغه دی. وکذالک دقه رنګې دا څنګه چې یوسف علیه السلام ته منګه جزا ورکو، دقه شان جزا ورکو. دا اوس موتا ته وایي چې ستاسو به زندګۍ کې به همداسې راځي. نو که صبر کې او د الله نه یره کې نو همدقه شان انعامات به درکو، همدقه شان به دې کامیابو. دا د درد څخه پیدا بشي. وکذلک همدقه رنګې نجزي المحسنین، موږ ورکو جزا صابرینو لا، نیکوکارو له همدقه شان جزا ورکو. اللهم اجعلنا منهم. صدق الله مولانا العظیم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا